ورته سپک ښکاره شو دا د تکبر علامه ده او تکبر عزتمند ورونو ډېر خطرناک سیز دی ځکه یو حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا په زړه کې چې د شړشم د دانې برابر هم تکبر موجود وي نو په داسې کس باندې د جنت خوشبو هغه حرامه ده او د جنت داسې خوشبويي د محترمو چې هغه په 1500 کاله مسافت کې هغه چې کوم دی محسوسېږي یعنی یو انسان د جنت د چې کوم دی 1500 کاله په مزل باندې هغه لري دی دته بیا هم د جنت هغه خوشبويي محسوسېږي لیکن د چا په زړه کې چې د ذرې برابر هغه تکبر موجود دی داسې کس دغه خوشبويي نه محرومه دی داسې خوشبويي به هغه محرومه نه کړي او بیا د تکبر انجام څه دی محترمو حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې زه یو ورځ جومات ته لاړم په جومات کې ما یو ښایسته شکل والا انسان ولیدو د شکل او صورت نه ډېر ښایسته و د قد نه هم ښه برابر و نه ډېر لوړ و نه ډېر لنډی و نه چې کوم دی ډېر پیړ و نه نری و بلکې ښه مزېدار صحتمند انسان و وایي ما ورته وویل وایي ما ورته داسې نیغ نیغ کتل وایي ما ته وویل چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې څه چل دی وایي ما ورته وویل چې الله جل شانه درله ډېر ښایسته صحت درکړی دی په قد هم ښه برابر یې نه ډېر لوړې نه لنډی نه ډېر پیړې نه ډېر نری بلکې ښایسته مزېدار صحت الله درکړی دی شکل او صورت هم الله جل شانه ښایسته درکړي دي وی هغه ما ته په جواب کې څه وویل چې نعوذ بالله زما د ښایسته خو الله جل شانه پس کېږي داسې خطرناکه خبره یې وکړله کبر تکبر یې وکړو چې لا ته خو یاسه کې زما د شکل او صورت ته نعوذ بالله الله پس کېږي و چې کله هغه دا خبره وکړله نو ډېر خلک په دا جومات کې موجود وو وی دا کس چې کوم دی ورو ورو راښکته کېدو ورو ورو راښکته کېدو ان تر دې چې زما د کونډو تر ورسېد وی دومره چې کوم دی هغه ورکوټی شو وی دغه جومات کې چې کوم خپلوان او رشتهدار هغوی دا اوچت کړه او ویوړو دغه ځای نه دا چې کوم د محترمو د تکبر هغه انجام دی حالانکه حدیث قدسی دی الله جل شانه فخپله فرمایي الکبریاء رداء وی تکبر دا زما صادر دی څوک چې زما صادر اخیستل غواړي زما په صادر کې ځان ځای کول غواړي نو داسې کس به چې کوم دی هغه زه ذلیل او رسوا کړم د عاجزي په کار ده عاجزي ورسره خوند کوي او تکبر د هغه ذات سره خوند کوي چې کوم ذات له نه خوب راځي نور باندې بېهوشي راځي نور باندې لږه تنده راځي نه ورته مرګ راځي نه ورته تکلیف راځي هغه ذات سره چې کوم دی تکبر خوند کوي کم انسان نه چې خوب راځي هغه له چې کوم دی وړوکی غټ او دسماتې راځي بېهوشي ور باندې راځي بیماري ور باندې راځي تکلیف او غم ور باندې راځي خوب ور باندې راځي نو داسې انسان له عاجزي په کار ده تکبر چې کوم دی محترمو دا د الله جل شانه خاصه ده نو عزتمند ورونو کم انسان چې بل انسان پسې خبرې کوي او دغه شان ټوکې ورپسې کوي نو د ده په زړه کې به چې کوم دی خامخا تکبر موجود وي یو به کې تکبر موجود وي چې کوم دی د ده په زړه کې چې کوم دی د بل مسلمان سپکوالی موجود وي یعنی بل مسلمان ته به په سپک نظر باندې دا ګوري نو انسان له داسې نه دي په کار چې هغه په بل مسلمان پورې خبرې وکړي